بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو ستړي مه شئ، زموږ یو بل درسي کلیپ ته ښه راغلاست. نن غواړم چې دغه د چایلډ پروټکشن کانسپټ یا مبحث فقط تاسو ته تعریف کړم او په اړه یو څه معلومات درکړم، او په نورو کلیپونو کې به انشاءالله د چایلډ پروټکشن په اړه باندې ژور معلومات ترلاسه کړئ. مخکې له دې چې چایلډ پروټکشن په اړه باندې خبرې وکړو، یو شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې دغه بشري پروګرامونه چې دي یا بشري نهادونه په کل کې دوی هغه عمده اهداف یې زه کیدای شي هغه لنډیزې په دوو برخو درته وویشم درته ووایم. یوه دا ده چې د بشري پروګرامونو او نهادونو هدف دا دی چې دوی ژوند وژغوري او په متاثره شویو ټولنو کې رنځونه او کړاوونه له منځه یوسي او خلکو ته د یو مناسب ژوند زمینه مساعده کړي. دوی ته د داسې یو ژوند زمینه مساعده کوم چې دوی مخکې درلودې. دا یو اړخ د دې په اصطلاح باندې د هدف دی. دویم اړخ یې دا دی چې په مختلفو ټولنو کې دوی د بعضو ناورینونو دپاره مخکې له مخکې امادګي نیسي او کله چې خدای نخواسته پیښیږي عاجل رسیدګي ورته کوي. اوس دلته چې کله موږ د ناورین خبره کوو، ډېره زیاته مهمه ده چې پر دې باندې هم ځان پوه کړو چې دغه هیومانیټیرین کرایسس یا بشري ناورینونه چې دي دا لاملونه یا سببونه عمدتاً دوه دي تر اوسه پورې چې کوم پېژندل سوي دي. یو د ناورینونو سبب چې دی هغه خپله انسانان دي چې دوی لکه فرض مثال جنګ و جګړې کوي او ټولنیزې بې ثباتي رامنځته کوي او تر څنګ یې په بعضو جرایمو باندې لاس پورې کوي چې سبب د یو ډول ستونزې او ننګونې کېږي و ټولنې ته او خلک د لویو ستونزو سره مخامخ کوي. او دوم سبب چې دی هغه دا دی چې طبیعت دی، یعنی مطلب چې موږ یې طبیعي آفات بولو یا طبیعي ناورینونه بولو. کله کله د طبیعت بعضې داسې فیصلې وي چې هغه ډېر لوی لوی ناورینونه رامنځته کوي، لکه مثلا په لویه پیمانه باندې سیلابونه، طوفانونه، ځمکې ښویېدنه، زلزلې او دې ته ورته نور. د دغه بشري ناورینونو د پېښېدلو په وخت کې متاسفانه چې د ټولنې ټول قشرونه او سطحې متاثرې کېږي، خو بیا په کل کې دا پر ماشومانو باندې ډېر زیاتې اغېزې لري، ځکه چې هغه دوی په دې وجه چې ماشومان دي شاید د ځان ساتنې امادګۍ، ځان ژغورنې دومره وړتیا او فکر دوی سره نه وي. او بل موضوع چې د هغه دوی د ولنریبلټي ده، یعنې مطلب ماشومان چې دوی په اسانۍ سره زیان مني. نو په دغه وجه باندې د دغو ناورینونو په جریان کې ماشومان ډېر زیات متاثره کېږي. نو اکثره وختونه ماشومان په دغسې حالاتو کې بې سرپرسته کېږي، د خپلو کورنیو د غړو څخه جلا کېږي، زمینه دې مساعدېږي چې دوی د مختلفو ځورونو سره مخامخ شي، مختلف انواع د تاوتریخوالو سره، او روحي رواني زجر ستونزې بل اړخ دی چې ډېر زیات خطرناکه دی، د دوی هغه روحي او رواني سکون له منځه وړي او په دې وخت کې دوی سخت عاطفي او احساساتي حمایت او ملاتړ ته اړتیا پیدا کوي، زخمي کېدل او ژوند د لاسه ورکول او دې ته ورته نور ډېر تاثیرات پر ماشومانو باندې لري. دلته یوه اندازه نهادونه یا بنسټونه دي چې هغه په دې برخه کې کار کوي. هغوی ته موږ چایلډ پروټکشن اکټرز وایو یا د ماشومانو د خوندیتوب فعالین. په دې فعالینو کې نړیوال خیریه بنسټونه، ملي، داخلي او یا هم سیمه ییز او محلي بنسټونه په دې کې شامل دي. جمع د دولت هغه نهادونه چې د ماشومانو دپاره کار کوي، دا ټوله په دې برخه کې مسؤله دي تر څو د ماشومانو د خوندیتوب دپاره کار وکړي.
اوس راځو دې ته چې د ماشومانو د خوندیتوب دا کانسپټ یا مبحث یا دا برخه څنګه تعریفېږي. د دې یو ډېر اسانه او ساده تعریف داسې دی چې د ماشومانو خوندیتوب د ماشومانو په وړاندې د هر ډول خطر مخنیوی دی. یعنې مطلب د دوی په وړاندې د هر ډول خطر، ستونزې، ځورونې او تاوتریخوالي مخنیوی دی. او بله ایسه یې بیا هغه ماشومان چې دوی د مختلفو ستونزو، ننګونو، ځورونو او تاوتریخوالي قرباني دي او فعلا ورسره مخامخ دي، هغو ته رسیدګي کول یا د خدماتو وړاندې کول دي. نو چایلډ پروټیکشن کانسپټ په کل کې دوې حصې لري. یوه حصه یې د پریونشن ده چې مخنیوی دی. داسې پروګرامونه، تګلارې او لارې چارې په کار باندې اچول تر څو ماشومان د ستونزو، ننګونو، ځورونو، تاوتریخوال، ناوړه ګټې استفاده د دې شیانو سره مخ نیسي او د ماشومانو د حقوقو دپاره کار کول، د هغوی حقوق په حقیقت باندې بدلول. یوه حصه یې دا ده. بله حصه یې د ریسپانس ده. ریسپانس معنا جواب ویل، د خدماتو وړاندې کول. کم کسان چې، کم ماشومان چې حالاً د مختلفو انواعو د ځورونو سره مخامخ دي، هغوی ته خدمات وړاندې کول کوم چې دوی اړتیا ورته لري. هغه کیدای شي د کیس منیجمنټ د لارې څخه وي، کیدای شي نورې لارې چارې، نور پروګرامونه، نهادونه انتخاب کړي او د هغه لارې د ماشومانو سره کومک وکړي. نو په دې هیله چې په چایلډ پروټیکشن باندې پوه سوي وئ، په تعریف باندې پوه سوي وئ او په نورو کلیپونو کې انشاءالله د چایلډ پروټیکشن په اړه باندې ډېر جالب او ژور بحثونه او معلومات لرو. الله مو خوشحال لره. ښې چارې. خدای په امان.